رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اعظم آیة فی القرآن آیة الکرسی، تر ټولو غټ آیات په قرآن کې آیة الکرسی ده. من قرأها، څوک چې آیة الکرسی ووایي، بعث الله ملکا، الله یو فرشته راواست، یو ملائکه راواستی، یکتب من حسناته ویمحو من سیئاته، ملکه چې رب راولېږل د بنده نیکۍ لیکي او خطاوې یې ورخرابوي، ښه یې لیکي بد یې ورمعافوي. د رسول صلی الله علیه وسلم الفاظ دي، زموږ عقیده ده، ټینګ باور مو دی، 1% یوه ذره شک هم نسته راته. من قرأها، چا چې آیت الکرسی وویل، بعث الله ملکا، الله یو ملائکه راولېږي، یکتب من حسناته، د دغه ویونکي کس چې بنده دی آیت الکرسی وویله، د ده حسنات او نیکۍ لیکي، ویمحو من سیئاته، بدی یې ورمعافوي، خرابوي یې. د پنسل لیکلی خط چې کله انسان خرابوي، پنسل پاک پر راواخلي. که غواړئ چې ګناهونه مو معاف سي، ستاسو زموږ راسئ آیت الکرسی شه، پنسل پاک یې دا دی، خرابوي یې. بیا به څوک پوله نه سي چې دا یو وخت ګناه کړې وه یا نه ده کړې، عملنامه یې ټوله پاکه ده. ویمحو من سیئاته الی الغد من تلک الساعه، د نن څخه چې د آیت کرسی اوس وویله تر سبا پورې د حسنات لیکل کیږي، بدۍ دې نه لیکل کیږي، خرابیږي تر سبا دغه وخته پورې. بیا چې دې سبا وویل تر بل سبا دا سلسله شروع ده، بیا چې دې وویل تر بل سبا سلسله شروع ده، دا سلسله نه قطع کیږي، پرې کیږي نه. د زنځیر کړۍ ده، ورچه وایه د زنځیر ته، مضبوطې او ټینګې حلقې او کړۍ ورچه، درته پاته نه شي.